د تیرو څلورو ساعتونو راهیسې په پاکستان کې درې لوی امنیتي پیښې رامنځته شوي دي. په تربت کې پر پاکستاني سمندري ځواکونو برید کې لسګونه پاکستانیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هغه وروسته د خیبر پښتونخوا په شانګله کې پر چینایي انجینرانو د ځانمرګي برید په پایله کې 15 چینایي انجینران وژل شوي دي. او درېیمه پیښه د بلوچستان په نوشکي سیمه کې رامنځته شوې چې د دې پیښې دقیق جزئیات لا نه دي خپاره شوي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد وایي د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار پر ضد هیڅ اقدام نه دی شوی او صرف د اوسېدو ځای بدل شوی. تر دې وړاندې ویل شوي وه چې طالبانو د ګلبدین حکمتیار پر کور چاپه وهلې، هغه یې له کوره ویستی او ټول امکانات یې ترې اخیستي دي. په جمهوریت نظام کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سادات په پاکستان کې د بریدونو په اړه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، څوک چې د واخان د نیولو خوبونه ګوري اوس بلوچستان له لاسه ورکوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویلي سږ کال به له افغانستان څخه 10,000 حاجیان د حج ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي او د هر حاجي د حج مصرف په $3,815 وي.